دوستانو نن راځو په ژتیم ډایرکټ خبره کوو ژتیم ne dis pas comme ça, je dis n'importe quoi, laisse tomber, on y va, let's go. نن دوستانو پاغي ژتیم ته راغلی یم. دا یو غټ بزنس سنټر ده په پاریس کې، ډېر ښه منظره لري، ډېر سیلانیان راځي ورته. بس زه خپل موضوع ته مرکز ده د فرانسه کې په پاریس کې، چې غټه پلورنځای مو لکه په پښتو کې موږ ورته پلورنځای وایو یا بزنس سنټر. او دا ډېر مشهوره ځای ده او ډېر ښه ننداره یا منظره لري او ډېر خلک سیلانیان ورته راځي. دلته د ګوټ ګوټ نه خلک ورته راځي. او دا ګالري لافایت په پاریس کې موقعیت لري او مشهور ځای ده د هغه پاریس، چې دا په کال 1893 کال کې جوړه شوې ده د تونوفیل بادر او الفونس کان لخوا تاسیس شو او په چټکۍ سره د پاریس د فیشن او سوداګري په مرکز بدل شو. معماري ځانګړتیاوې د ګالري لافایت ودانۍ د خپل ښکلي او ځانګړي معماري لپاره مشهور ده. د دې پلورنځي د 42 مترو لوړ نټواتین ګنبد په 1912 کال کې یا هغه ګنبده چې ورته وایي 1912 کال کې بشپړ شو، چې د هنر نوې دورې ارت نیو یو بیلګه ده. دغه ګنبد او د پلورنځي داخل ډیزاین د پاریس د سیلانیانو لپاره د پام وړ ګرځېدلی ده. ګالري لافایت په 3 اصلي برخو ویشل شوی دی: کپولا دلته د ښځینه فیشن ښکلاګانو او ساعتونو پراخه توګې موندل کیږي. لیوم دا دویمه برخه ده. دا برخه د نارینه د فیشن او لوازمو ته ځانګړې شوې ده. میزون ګورمې په دې برخه کې د کور د سینګار، پخلنځي وسایل او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د خوړو ځانګړي محصولات وړاندې کیږي. د روغتیا او هوساینې ګالري ویلنس ګالري دا 3000 مربع متره ځای د سپورت، ښکلا او هوساینې لپاره ځانګړ شوی، چې پکې د فرانسې او نړیوالو متخصصینو خدمات وړاندې کیږي. رستورانتونه او کافېګانې په پلورنځي کې بیلابیل رستورانتونه او کافېګانې شتون لري چې د فرانسې او نړیوالو خوړو خوندونه وړاندې کوي. د لیدلو چت یعنې هغه بامې روف ټاپ تراس د پلورنځي په چت کې یو تراس شتون لري چې له هغه ځایه د پاریس ښار ښکلې منظرې لکه د ایپل برج او مونپرناس برج لیدل کیدلی شي. ځای او د تګ لارې ګالري لایف په 40 بولوار او سمان په 1509 پاریس کې موقعیت لري. نږدې د میترو سټیشن عبارت دی له 9مې، اوومې، 3مې، 8مې اوپرا د میترو لاینونه دي.
بجو نه بیا دا بندوي.